آریان یون پی ټی ایم باید طالبان غېږې ته نږدې کړي. سلام، وخت مو بخیر. پام مو کوئ د نن ورځې تازه خبر ته. د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي آریان یون ویلي چې پی ټی ایم ته له هر چا ډیره بهتره ده چې طالبان غېږې ته نږدې کړي او بد ورپسې ونه وایي. آریان یون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان کدیو ته هر لاره ښیي، پی ټی ایم مې باید ومني او له مشورو یې سرغړونه ونه کړي. نوموړي دغه راز ویلي چې پی ټی ایم غیر د طالبانو له ملاتړ څخه مخته نشي تللی او که طالبان هر څه کوي دوی باید ورسره ومني. بل خوا پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ویلي چې د خیبر لویه جرګه د ظلم پر وړاندې د مظلومانو د فریاد او د هیلو راټوکېدلو نوی پړاو دی. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د مظلومو ګډونوالو د خبرو څخه معلومیږي چې هلته د فریاد مرجع عادلانه نه وه او ظلم په وړاندې تر تحمل پرته بله چاره نه لیدل کېده. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دا جرګه خپلو موخو ته ورسیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغې جرګې په اړه هیڅ نظر نه ده څرګند کړی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم.